أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. هبو چې د اولې ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنۍ کې تیر کړی دی، چې قصې بیا په وروسته کې درته راسي. همدارنګه د ده ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او د ابو سفیان ابن حرب خور وه، د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخته دشمنه وه. دې به همیشه زوزان لرونکي لرګي یا شاخلې راوړلې او د هغو زوزان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې ایښول. کتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کومه لار تیریږي، په هغه لار کې به دغه زوزان کښېښول چې دغه زوزان د ده علیه الصلاة وسلام په مبارکو پښو ننوځي او آزار ورکړي. نو ځکه الله عز وجل وفرمایل وامرأته حمالة الحطب، یعنې د ده ښځه به د دوژخ د اور و لمبو ته په داسې حال کې ورننوځي چې د دوژخ دپاره به د لرګو د بار راوړونکې وي. فی جیدها حبل من مسد، او د دې په غاړه کې به د اور رسۍ وي. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډېر مفسرین وایي چې په دوژخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غاړګۍ وي، ځکه دې یوه ډېره قیمت بها غاړګۍ یا امیل درلودی، او دې به پلات او عزا سره قسم یاداوه چې زه دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنۍ کې مصرفوم. نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض په دوژخ کې د اور امیل یا غاړګۍ ور په غاړه کې. او د دې بدبختې مرګ په ډېر عجبه شکل سره پېښ سو. هغه دا چې دې یو وخت د بوټو یا لرګیو بار را اخیستی و، پر لارې ستړې سوه، نو یې دغه بار پر یوه لو ډبره کښېښاوه چې ځان هوسا کړي. تقدیري د بار رسۍ د دې په غاړه کې غوټه سوه او بار د ډبرې شاته ولوېدی. نو څه پېښه سوه؟ د ډبرې یوه طرف ته بار زړېږي او بل طرف ته دا، دواړه په یوه رسۍ تړلي دي او رسۍ د دې په غاړه کې غوټه ده تر څو چې نفس یې وخوت. دا د ابولهب د ښځې مرګ و، او د ابولهب د مرګ قصه به په وروسته کې واورئ. او بیا د سورة الشعراء د 214 نمبر آیات په نازلېدلو سره چې الله جل جلاله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د عذاب څخه ستا نږدې خپلوان وبېروه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بني هاشم، بني عبدالمطلب او خپل قریبان په خپل کور کې سره راټول کړه، چې د مطلب ابن عبدمناف د اولادې څخه هم څو نفره پکښې موجود وه، او د ټولو نفرو شمېر و 45 نفرو ته رسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو کولو اراده وکړه، د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې شروع کړي، ابولهب په خبرو شروع وکړه. ویل یا محمد، که تا موږ د دې دپاره راټول کړي یو چې ستا د دین بیان راته وکړې، نو خبرې مه کوه، موږ یې نه اورو. او پوه سه چې ستا قوم د ټولو عربو طاقت او قوت نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې وخت او موقع د خبرو دپاره نه دي مناسب، نو چپ سو او څه یې ونه ویل. څو ورځې وروسته یې بیا خپل اقربا سره راټول کړه، مهماني یې ورته جوړه کړه. پس له عزته او احترامه، پس له خوړلو او چښلو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو شروع وکړه او ویې فرمایل الحمد لله
أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. او بیا یې وفرمایل هیڅ رائد و خپل قوم ته درواغ نه وایي. زما دې قسم په هغه الله وي چې بې له ده څخه بل الله نسته، چې زه و تاسې ته خاص رسول الله یم او و نورو ټولو خلقو ته عام رسول الله یم. په والله تاسې داسې مرئ لکه چې بیدېږئ او بیا داسې راژوندي کېږئ لکه چې راویښېږئ، او ستاسې سره ستاسې د عملو حساب کېږي، او تر هغه وروسته یا ابدي جنت دی یا ابدي اور دی. ابو طالب وویل موږ ستا نصیحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو، او ستا سره کومک او معاونت زموږ ډېر خوښ دی، او دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دي، او زه یو د دوی څخه یم، خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښه وي. په هر څه چې امر کړه سوی یې پر هغه اقدام وکړه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم. خدا بیا بله خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابو لهب وویل والله دا بد کار دی، د مخه تر دې چې نور خلق یې منع کوي تاسې یې منع کوي. ابو طالب ویل یا والله تر څو چې ژوندي یو د ده دفاع به کوو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړې، او هر یوه ته یې د هغه په نامه سره خطاب کاوه. ویې فرمایل یا بني کعب ابن لؤی، چې دا عامه قبیله ده د قریشو، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني مره ابن کعب، چې دا بیا د هغو څخه یو شاخ دی، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبد شمس، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبد مناف، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبدالمطلب، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. و هر یوه ته یې د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب کاوه، حتی و عمګانو ته یې د هغو په نامه سره خطاب کاوه. ویل یا صفیه بنت عبدالمطلب، د الله د طرفه هیڅ نسم در سره کولی، زه مو د الله د عذاب څخه نسم خلاصولی. خپل ځانونه په خپله خلاص کړي. یا فلان یا فلان، هر یو په نامه یادوي. حتی چې و خپلې لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وویل یا فاطمه، د دنیا د ماله څخه چې ستا خوښ وي هغه زما څخه وغواړه، مګر د الله جل جلاله د عذاب څخه دې نسم خلاصولی. هر یو یې جلا جلا په خپل دین او اسلام خبر کوي، او ټوله یې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېرول. اوس نو د دغه اقرباو څخه څوک و اسلام ته داخل سوه او څوک نه سوه داخل. د هغې جملې څخه چې په اسلام مشرفه سوه یوه هم صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه وه، چې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مور ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم په ښکاره سره و خپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکوي. خو د قریشو عکس العمل د دغه دعوت په مقابل کې دا و چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شاور وګرځول، او د ده علیه الصلاة وسلام دعوت یې نه قبلاوه، او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولی چې د پلرو او نیکهګانو څخه راپاته دی، او اوس زموږ د ژوند عادات او تقالید ګرځېدلی دی. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته متوجه کړه چې تاسې باید خپل فکرونه او عقلونه د تقلید او متابعت د قید څخه آزاد کړئ، د عقل او منطق څخه کار واخلئ. او ویل دغه بوتان چې تاسې د هغو عبادت کوئ نه ګټه در رسولی سي نه ضرر، او دا چې ستاسې پلرو او نیکهګانو د هغو عبادت کاوه دا عذر نه دی، دا فقط روند تقلید دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر الهو عیبونه وویل، ضعیفه او بېوسه یې وبلل، او ویل دا چې ستاسې پلرو او نیکهګانو د هغو عبادت کاوه، ستاسې پلرو د عقله څخه کار نه دی اخیستی. دا خبرې پر کفارو ډېرې درنې سوې. قریش ټول په قهر او غضب سوه. اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بوتانو عبادت کوونکي ګمراه دي. دا خبرې لکه یوه صاعقه
یا ټکه چې پر راولوېده. د مکې مکرمې په آرامه فضا کې زلزلې شروع سوې. قریش سره یو ځای سوه چې د دغه طوفاني انقلاب مخه ونیسي. بیریږي چې زموږ تقالید او موروثات به د بینه ولاړ سي. مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهوره دی څه وکړي؟ هغه داسې څوک دی چې د بشریت او ښو اخلاقو یو اعلی مثال دی. د ده په مثل یې په دا ډېرو وختو کې خپل او د پلرو په عصر کې څوک نه و لیدلی. اوس حیران پاته دي چې څه وکړي. ویل دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په قوت او ساتنه دونه قدرت پیدا کوي چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث بولي. دا معلومه خبره وه. هغه څوک چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او حفاظت کوي هغه ابو طالب دی. پس له ډیرو مشورو یې بله لار نه کړه پیدا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دې د دغه دعوت د کاره څخه منع کړه او ورته ووایي چې دغه د ده علیه الصلاة وسلام دعوت چې وایي خپل الهه یا خدایان پرېږدي او هغه و تاسې ته د نفع یا ضرر رسولو قدرت نه لري، دا زموږ و خدایانو ته ښکنځل دي. او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو هغه چې پر دغه دین وه ګمراهي او ناپوهي بیانیږي. د قریشو دا فکر خوښ سو او ژر یې د هغه په عملي کولو شروع وکړ. نو د قریشو د اشرافو څخه یوه ډله و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یا ابا طالب دغه ستا وراره زموږ و الهو ته بد وایي او زموږ دین غلط بولي، زموږ عقیده باطله بولي، زموږ پلرونه چې پر دغه دین و ګمراهان بولي او موږ پوهیږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی. یا دی زموږ څخه منع که چپ یې که چې زموږ خدایانو او دین ته بد نه وایي، یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم دغه زموږ پر دین او د ده مخالفه یې. ابو طالب د دوی ښه پوست او نرم جواب وکړي او دوی هم ځینې ولاړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه خپل حال و. د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کاوه او خلق یې دعوتول. د قریشو څخه یې په ظاهري شکل د ده اکا ابو طالب او د عبدالمطلب اولاده ساتي. په دغه موده کې و قریشو ته یو بل مهم کار پیدا سو. هغه دا چې د دعوت پر ښکاره کېدو فقط څو میاشتې تېرې سوي وې چې د حج موسم رانږدې سو او قریش پوه سوه چې د مختلفو ځایو څخه د عربو مختلفې ډلې مکې مکرمې ته راځي. نو دوی ویل موږ باید خامخا داسې یوه خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې یې و عربو ته وایو. دا دپاره د دې چې د محمد علیه الصلاة وسلام دعوت د نورو عربو پر زړو تاثیر ونه کړي. نو د قریشو مشران و ولید ابن مغیره ته راټول سوه او په دغه باره کې مشوره ورسره کوي چې موږ باید و خلقو ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه ووایو. ولید ویل هو په اتفاق سره باید یوه خبره جوړه کړو او ټوله به هغه یوه خبره کوي، مختلفې خبرې به نه کوي ځکه په مختلفو خبرو کې یوه ډله هغه بله دروغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بلې ډلې په خبرو ردیږي. قریش ویل نو ته ووایه. ولید ویل یا تاسې ووایاست زه به غوږ درته ونیسم. قریش ویل خلقو ته به وایو چې کاهن دی. ولید ویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلی دي، نه د کاهنانو سجعه پکښې کې ده نه زمزمه. قریش ویل وایو به چې لیونی دی. ولید ویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او پیژنو یې، نه د لیونتوب وسوسه پکښې کې ده نه خرافات. قریش ویل وایو به چې شاعر دی. ولید ویل شاعر هم نه دی، موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز او حجز، قریز او مقبوض او مبسوط یې ټول را معلوم دي، د ده خبرې شعر نه دی. قریش ویل نو به وایو چې ساحر دی. ولید ویل ساحر هم نه دی، موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دی، نه د هغو پوکل پکښې کې دي او نه د هغو غوټه کول.
قریش ویل نو څه ووایو؟ ولید ویل والله د ده خبرې خوږوالی لري، د خبرو ریښې یې خوشبویه دي او شاخونه یې میوهداره دي، او د ده په باره کې چې تاسې دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټوله ناحقه او باطل وایاست. قریش ویل نو هغه ستا ښه او روښانه نظر راته ووایه. ولید ویل وخت راکړئ چې فکر پکښې وکړم. ولید فکر واهه څو په آخر کې یې وویل معقوله خبره دا ده چې ووایاست ساحر دی. داسې خبرې کوي چې په هغه سره زوی او پلار جلا کوي، ورور او ورور جلا کوي، ښځه او خاوند جلا کوي، سړی او خپله قبیله جلا کوي. پس له هغه څخه چې د قریشو پر دغه خبره اتفاق او مصلحت سو، نو یې د هغه پر عملي کولو اقدام وکړي. د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمې پر لارو نفر کښېنول. هر څوک چې به مکې مکرمې ته راتله هغه به بیرول چې پام کوئ یو ساحر پیدا سوی دی چې په خپلو خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي، چې خبرې یې وانوري. او د دې کار مشرتوب ابولهب پر غاړه واخیستی. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موسم په وخت کې خلق ویوه الله جل جلاله ته دعوتول، ابولهب به په پسې و. دغه به یې ویل د ده خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی دی او کذاب دی، العیاذ بالله. او د دې کار نتیجه دا سوه چې د دغه موسم راغلو عربو دا خبر د ځانه سره و خپلو وطنو ته یوړی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت خبر د عربو په ټولو وطنو او قبیلو کې نشر سو. کم وخت چې قریشو ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپله دعوته څخه لاس نه اخلي، نو بیا سره کښېنسته او په دې باره کې فکر وکړي، او د دعوت د منع کولو دپاره یې ډېرې لارې وسنجولې چې د هغو خلاصه به درته بیان سي. اول، په مسلمانانو پسخند وهل، د هغو خوار بلل، پر هغو مسخرې کول، پر هغو خندل او درواغجنان بلل، چې په دې کارو سره د مسلمانانو ښویول مقصد و او د دوی معنوي قواوې یې ورضعیفه کولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې بېځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایق خبرې ورته کولې، د مجنون او لیوني په نامه یې نارې وروهلې. الله جل جلاله د سورة الحجر په 6 نمبر آیات کې فرمایي وقالوا یا ایها الذي نزل علیه الذکر انک لمجنون. یعنی دغو کفارو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل ای هغه څوکه چې پر هغه باندې قرآن نازل سوی دی، بېشکه ته خامخا لیونی یې. او ځینې وختونه به ورته ویل چې ته ساحر او کاذب یې، العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة صاد په 4 نمبر آیات کې فرمایي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یعنی کفار د دې څخه تعجب کوي چې د دوی د جملې څخه و دوی ته بیرونکی رسول راغلی دی، او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی رسول ساحر، کوډګر، درواغجن دی. او کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کښېنستی او د ده پر شاوخوا به د ده صلی الله علیه و آله وسلم هغه ضعیفه اصحاب ناست وه، کفارو به پسخند په واهه او ویل به چې دا د ده مجلسیان دي. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تعالیمو او لارښوونو شبهات پیدا کول او د حقیقت څخه لرې درواغ پورې تړل او پر اسلامي تعلیماتو بېځایه ایرادونه نشرول. لکه نن ورځ حتی د ده علیه الصلاة وسلام پر شخصیت د شبهاتو او ایرادو نشرول، او دا نشریات دونه ډېر وه چې عامو خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت کې د فکر کولو وخت او مجال نه، او قرآن مجید ته اساطیر الاولین پخوانۍ قصې ویل، او ویل به چې دا قرآن یو انسان ورښیي، او ویل به چې دا څنګه رسول دی چې خوراک کوي او په بازارو کې ګرځي. او په قرآن مجید کې د کفارو د دغه ټولو اراداتو رد موجود دی. دریم، د قرآن مجید سره په پخوانیو قصو معارضه
چې خلق به د قرآن مجید د اورېدلو څخه په هغه قصو مشغوله کول، او دا کار یې د نضر بن الحارث په واسطه کاوه چې تفصیل به په وروسته کې درته راسي. څلرم، مساومات، یعنی یو څه راکه یو څه واخله. د دې څخه مقصد دا دی چې شرک او اسلام سره ګډ کړي، یعنی مشرکین د خپل شرک یو څه کارونه پرېږدي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل دین او دعوت یو څه کارونه پرېږدي. کم وخت چې مشرکانو ولیده چې دعوت نور هم نشریږي او د خلقو توجه ورته زیاتیږي، قریش په بیره کې سوه چې دا قصه نوره هم پسې اوږدېږي او دوی مخنیوی نسي کولی، او قریبه ده چې د اسلام او مسلمانانو مسئله پر ټوله مکه غالبه سي. نو د قریشو مشرانو دا مشوره او اتفاق وکړي چې داسې یو کار ته به محمد راوبولو چې تر اوسه مو هغه پیشنهاد نه دی ورته کړی. نوې خبره ده، شاید دا را سره ومني. ټولو مشرانو دا خبره خوښه کړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د قریشو د مشرانو سره د ملاقات دپاره راوغوښتی. سرور کائنات صلی الله علیه و وسلم هم راغلی. قریش ورته کښېنستل او ویل یا محمد، هر پیشنهاد چې مو درته وکړي تا نه کوي قبول، اوس یوه نوې طریقه درته وایو، او دا دې هم تا ته معلومه وي چې دغه نوې طریقه و موږ ته ډېره سخته او مشکله ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل وایاست دغه نوې خبره مو څه ده؟ قریش وویل موږ وینو چې ته پر خپله خبره ټینګ یې، نو به یو بل اتفاق وکړو، هغه دا چې یوه ورځ ته زموږ د الهو عبادت کوه او یوه ورځ به موږ ستا د الله عبادت کوو، سره برابر به یو. یوه ورځ ته زموږ پر دین او یوه ورځ موږ ستا پر دین. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دا د دین کار دی، دا اختیاري معامله نه ده، داسې نسي کېدلی. قریش ویل موږ به یوه هفته ستا د الله عبادت کوو او ته یوه ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم نکړه قبوله. قریش ویل موږ به یو کال ستا د رب عبادت کوو او ته یوه ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا هم انکار وکړي، ویل دا څه بې معنا خبرې دي، دا لوبې او مسخرې دي. الهه یا خدایان داسې وي چې یوه ورځ یې تابع او بله ورځ یې منکره یاست. ابن اسحاق وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه چې اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، عاص ابن وائل چې دا ټوله د قریشو لوی مشران دي، و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ودرېده او ویل یا محمد راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې او ته د هغه چا عبادت کوه چې موږ یې عبادت کوو. که ستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر و موږ به هم په هغه کې خپله حصه اخیستې وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر و تا به هم د هغه څخه خپله حصه اخیستې وي. الله جل جلاله د دوی په باره کې سورة الکافرون نازل کړي چې رب عز وجل فرمایي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل دغه د مشرکانو مساومات یا مفاوضات په دغه قاطعه او جازمه فیصله سره وررد کړه. خو دغه مساومات د یوه یا دوه وارو دپاره نه دي سوي، بلکې دا خبرې د مشرکانو د طرفه څو واره او تکرارا سوي دي، خو هر وار بې فایدې وي. دا امکان نه لري چې هلته د مشترک عبادت موجود وي چې هم د الله منم او هم د ډبرو بوتان. او د الله جل جلاله دا قول هم په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي ودو لو تدهنو فیدهنون، یعنی که ته د دوی و طرف ته لږ ور واوړې دوی تیار او آماده دي چې ستا و طرف ته در واوړي. مګر یا دا د عقیدې مسله ده، په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعت امکان نه لري. د عقیدې کار باید خامخا واضح، صریح او ښکاره وي. د عقیدې په کار کې نرمي، غوړمالي، د یو چا لحاظ او مراعت هیڅ نه ځایږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.